بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکي مهربانه دی. قدرمندو مینوالو، زه ستاسو ورور امتیاز کمر یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمندو، ډیر د شر او د فساد وخت دی. 2021 کال دی. هر سړی ځان ناغرضه کوي، که ښه کار ویني که بد کار ویني، ځان ناغرضه کوي، ځان کونی، ځان ړندوي. خو زه مینوالو نن ستاسو په تعاون سره دا شارټ ویډیو کوم. تاسو ته زه درخواست کوم چې په دې حق خبره کې ما سره ودرېږئ، دا ویډیو شیر کې. د ثوابه په سیمه باندې یو قسمه ظلم زیاتې شروع دی چې سار پاسې فیسبوک کولو کې نو 90% خبر دغه چې را پلانکی کلی کې ډزو شو، په ډنګري کلی کې مرګ شو. زه ما زمونږ په ثوابه فیسبوک پیجونو باندې یا په فیسبوک باندې بغیر د مرګ او بغیر د ډزو نه نور خبرې داسې خاص نه راځي. لکه زه تاسو ته مینوال وایم، اوس راته د جلبې نه خبر راغی چې را جلبې کې ډزې وشوې. دا ډزو په نتیجه کې یو کس په حق ورسېد، وفات شو، او بل کس پکې شدید زخمی دی. د ثوابه په سیمه باندې امن راوستو دپاره یو ورځ دوه مخکې په ثوابه کې جرګه هم وشوه، او جرګې نوم هم دا و چې یاره لویه جرګه، چې په دې جرګه کې اسد کیسر صاحب او شارام خان ترکي، ډي آی جي صاحب مردان، داسې پولیس افسران او ډیر داسې نور ملګري، معزز ملګري په هغې جرګه کې شرکت وکړو. خو زه دلته دا یو خبره د خپلو مشرانو ته هم کوم، اسد کیسر صاحب ته هم کوم، ځکه چې اسد کیسر صاحب هم د دې ثوابې د سیمې دی، د مرغوز د شارام خان هم د دې ثوابې سیمې ترکې دی، او داسې ټول مشران د ثوابې، هر سړی د خپل کلي نه د خپلې محلې نه خبر دی. زه اسد کیسر صاحب ته وایم چې اسد کیسر صاحب تا خو د دې نه مخکې یو جرګه راغوښتې وه، صحیح شوه، بیا د هغې نه پس ته را دویمه جرګه مثال پته ورکوې 8 میاشتې بس. نو زه تا ته دا یو خبره، زه یو ډېر کمزوری ډېر غریب انسان یم، او خو زه دا یو خبره تا ته کوم اسد کیسر صاحب، که ته دا مسالې حل کول غواړې او د خدای د رضای حل کې، زما دا یو خبره یاد ساته چې ته په کال کې یو پیرې میټینګ راغواړې، ته وایې چې دا جلسه ده او دې کې به ثوابې کې امن نازي، نو زه راته قسمي وایم چې په دې باندې ته یو روغ هم نشي کولی. امن خو لا غټه خبره ده. اول خو زه تاسو ته دا وایم چې د ثوابې په سیمه باندې څومره مرګونه کېږي، نو په هغې کې راته زه صرف 3 قسمونه وایم. ثوابې کې چې کوم زیات مرګونه کېږي نو هغه د خانداني دشمنو د وجې مرګونه کېږي. دویم نمبر غټه مسله چې دا نو د ځمکو لانجې دي، د ځمکو لږې لږې لانجې او د هغې نه ډز او دشمنۍ جوړې شي پوله پټي باندې. دریم نمبر چې کوم مرګونه کېږي نو هغه د نشې د لاسه، ستا پښتون زلمې په نشه باندې اخته دی، هلکانو سره په بډې تماچې دي، ایسونه څکي، بس ډز مرګ. اسد کیسر صاحب ته هم وایم، ډي پي او صاحب ته هم وایم، ټولو مشرانو ته وایم، بلکې تاسو ثوابې کې امن ناغوښتل غواړئ نو تاسو وګرځئ، زیدې ته لاړ شئ، شیخ جانا ته راشئ، اسماعیلا ته راشئ، تاسو وګورئ په دې 3-4 میاشتې کې په شیخ جانا کې څومره ډزې وشوې، څو کسان پکې زخمیان شو یا څومره مړه شو. نو تاسو وګورئ چې بای دا دشمنۍ به څنګه ختمېږي. دې کې د خدای د رضا لپاره راپاسئ، مینت وکئ، خلکو ته کښېنئ، دغه شان فرمولو کې بل ورځ 2 ورونه قتل شوي دي په څه باندې؟ په پوله باندې. او زه د ثوابې د هر کلي مشر ته زه درخواست کوم چې مهرباني وکئ، لږ ونته راوځئ، تاسو څوک وجني نه، او که په حق خبره باندې تاسو چا ووجلی نو هم شهیدان یې. په یو کلي کې به معمولي د ځمکې د پولې تنازعه شروع وي، نو هغه مسله هیڅوک نه حل کوي. هفته نیمه کې هغه دومره خرابه شي چې ډز دوستي جوړ شي او 2-3 کسان پکې مړه شي. نو خو دې مشرانو ته وایم چې د پښتو مشرانو جرګې خو چې به وي کې به ناستې او سړي ته که نه په زور به یې پې کار کوو. نو مهرباني وکړئ زما خوږو مشرانو، راوځئ
د خپل کلی محلې نه دا جنگ جګړې ختمه کې او که تاسو په خوله باندې بیا نه کیږي نو ځان سره د پولیس مدد واخلئ. هغه جنگ جګړه هغه مسله دومره خط ته ورسي چې مړ به کې وشي که نه نو بیا پولیس هم راځي او بیا مشران هم راځي. او ما ترې ثوابه کې داسې محله څوک وښي چې هلته نشه نه کیږي. نو ولې زمونږ ستاسو دا فرض نه دي، زمونږ د دې مشرانو دا فرض نه دي چې د خپلو محلو نه دغه لوپرې چې کومې بیټکې دي حجرې دي هلته چرس بنډ ایسونه څکلي شي هغه منع کړي. او که مثال زه نشم منع کولی د کلي جرګې سره خو زور وي که نه، مشران دې راپاسي به د پولیس نه تعاون واخلي. او اسد کیسر صاحب او زه تا ته یو عاجزانه درخواست کوم، شهرام صاحب تا ته هم کوم، د ډي وي او صاحب شغیب خان ته هم کوم چې مهرباني وکړئ که تاسو ثوابه کې امن نه غواړئ نو د هر کلي چې کم کلي لکه نن سبا په دشمنو کې په ډز ډوز کې مخکې دي د هغه کلو دورې تاسو کې هلته نه د آیس او د غلط مخپلونه ختم کړئ او چې کومې زړې دشمنۍ دي نو هغې ته کښېنئ، مینت وکړئ، سماجت وکړئ، رضا یې کړئ. ځکه که سل مړي مو شي که نه نو اخري سر یې دا روغه ده. د میډیا نه د دې نه راوځئ چې د کیمرو مخې ته بس یو میټینګ نه ده، الله د رضا منډه وال غواړي. او زه ټولو مینهوالو ته وایم او زه د ثوابه سوشل میډیا ملګرو ته هم وایم چې مهرباني وکړئ د یو الله نه یاره پکار ده، راوځئ او چې کومې مسلې دي نو هغه را میدان ته کوئ. د ثوابه کې مسلې نشته نو یو کس داسې زه نه وینم چې هغه وایي چې او په سوشل میډیا باندې ویلي چې یاره دې ځای کې پلان کې غلط کار کیږي. نو ټولو له پکار دي ژوند او مرګ د الله په لاس کې دی. مینهوالو دا ویډیو مخکې شیر کړئ